قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د ګمرک د ملي ریاست څو ورځې مخکې د 2022 کال لپاره د چین د بهرنۍ سوداګرۍ په اړه یو لړشمېرنې خپرې کړي. له مخې یې ښودل شوي چې د صادراتو له لحاظه د چین حکومت او تصدیو په همدې کال کې د بازارونو او تولیداتو پر مټ ښه پرمختګ موندلی او د وارداتو له لحاظه د چین د کورني بازار د ملي اقتصاد پرمختګ لپاره یې ښه زمینه برابره کړې ده. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د 2022 کال لپاره د چین د بهرنۍ سوداګرۍ د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته د چین د اقتصاد پرمختګ در وپېژنم. د چین د ګمرک د ملي ریاست تازه شمیرنې له مخې په 2022 کال کې د چین د مالونو د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 42.08 میلیاردو یونو ته رسیدلې چې دغه شمیر د 2021 کال په پرتله په سرو کې 7.7 زیات شوی او پیمانه یې په تاریخ کې نوی ریکارډ جوړ کړی دی. په دغې عمومي اندازې کې د ملکي تصدیو برخه لومړی ځل له نیمایي برخې څخه اوښتې ده. دغراز د چین د هایمن د ازادۍ سوداګرۍ په بندر کې د مالونو د صادراتو او وارداتو اندازه لومړی ځل له 200 میلیاردو یونو څخه اوښتې ده. چین له 2019 کال را په دې خوا په مثل 106 کلونو کې د مالونو په نړیوالې سوداګرۍ کې لومړی مقام نیولی دی. د یادونې وړ ځای دا دی چې په تیر 2022 کال کې د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو ټولنې او اروپایي ټولنې په شمول عموده سوداګریزو ملګرو ته د چین صادرات د چټک پرمختګ په حال کې وو. د یو کمربند او یوې لارې په منطقو کې پراتو هیوادونو ته د چین د صادراتي زیاتوالي اندول په سلو کې 10 زیات شوی او د چین د صادراتو په عمومي زیاتوالي کې یې 6.1 برخه نیولې ده. ویل کېږي چې د چین بهرنۍ سوداګرۍ په 2022 کال کې د لیدوال بریالیتوب ترلاسه کړی او له دې څخه څرګندېږي چې د چین اقتصاد قوي خوځنده ځواک، فعاله بڼه او ستر بېلقوه ځواک لري او د اوږدې مودې لپاره به پرمختګ مثبت وي. د دې ترڅنګ د چین بهرنۍ سوداګرۍ د تولیداتو د قوي تولیدي توان او بازار ته د تولیداتو د برابرولو د بشپړ ځنځیر پر مټ ټولې نړۍ ته ښه خدمات کړي او د نړیوالو سوداګریو او اقتصاد د بیا سمسورتیا لپاره یې مهم رول لوبولی دی او دې کار پر چین نړیوال باور پیاوړی کړی دی. قدرمنو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. خدای پامان.